درنو لیدونکو نو تاسو ته مخکې ویلو چې بیبیل کلي ته به راځو نو بیبیل کلي ته راورسېدلو په دغه کلي کې هم د دې کړنګل د شورا معاون مولوي صاحب عبدالرحمن مې تر څنګ دی. د دې سره به د دې کلي په اړه خبرې کوو. نو مولوي صاحب ستړی مشي. خیر اوسې په خیر راغلی. تشکر مننه. تکلیف زحمت هم بخښنه غواړم. ډېره مننه مولوي صاحب. که دا راته ووایه چې څومره خبره مشکلاتو سره مخ یې دغه لار خو موږ ولیدله د لارې څومره مشکلات دي د مکتبونو د روغتون دغه څومره مشکلاتو سره مخ یې لاره تاسو خو بیخي عیني شاهدان هستئ چې کنډې کپرې دي تیرو بارانونو کې دا لارې وښویې دي حکومت هم عریضې وکړي چې یاره زموږ لارې بند دي حکومت سره هم څه سوست توان نه و او اوس هم د اختر نه یو څو ورځې مخکې دا سکواډر هم د چاندې په حساب باندې ملګرو چانده وکړه او هغه هم راوړه او دا لارې هم ازادې کړې او ډېر تکلیفونه نور هم راته شته. نو دغه دی یو مشکل حل شوی دی د اوبو الحمدلله چې دا د مثال دغه پروګرام شوی دی. نور دا سړک مخکې هم دغسې خراب اوس هم خراب دی او دا کوم سړک چې وار شوی دا مخکې د ولس په مټ باندې وار شوی دی. مطلب سړک کې دولت تر اوسه کومه همکاري نه ده کړې نه مخکې او نه اوس؟ نه دولت اوسه پورې هم څه همکاري نه ده کړې نه مخکې کړې ده او غوښتنې لرو انشاءالله امید هم شته. موږ دلته د ملګرو راته ویله چې دلته صرف ابتدایه د لیسه نشته دی. دغه هلکان تقریبا چې 11-12 کیلومتره د یو طرفه مزل کوي. معرب ته تاسو کوم خپل غږ اوچت کړی دی؟ نو غوښتنې هم کړي دي څه ویناګانې هم کړي دي خو اوسه پورې لا عملي چا اقدام نه دی کړی. خو بیا هم زموږ د معرب ریاست نه غوښتنه ده چې موږ ته ډېر تکلیف دی. تقریبا 22,000 شاوخوا نفوس لرو او ماشومان چې کله د نهم نه فارغه شي بیا موږ نسته ضایع شي ځکه چې مخکې کنډګل کې هم لیسه نه اوس لیسه شته تقریبا د دې کلي نه 11 کیلومتره مزل دی یو طرفه چې دوه طرفه مزل کې 2 کیلومتره کېږي. نو 18 کسان اوس هم تګ راتګ کې خو مشکلات ډېر دي. که چېرته دلته زموږ دپاره لیسه شي نو دا به ډېره ښه شي. مطلب د تعلیم کچه به دلته نور هم اوچته شي سړی به تعلیم ته مخه وکړي. نو ډېر ښه به شي ځکه چې دا خلک به تعلیم یافته شي او علم به زیات شي جهالت به ختم شي نو ډېره فایدې به خلکو ته ورسېږي. دغه کوم هلکان چې ځوانان چې دغه مکتب ته لیسې ته ځي سهار لمانځه سره به سم ځي نو داسې دی چې جمعې کې ورته ډېر تکلیف وي ځکه چې هلته رسمیت 8 بجې شروع کېږي هلته سهار هم وختي راځي. وړو کې بیا چې مثال لمونځ وکړي چې چای وڅښي بیا سم دم روانېږي چې ونه رسېږي نو بیا خو 8 بجې نسته بیا غیر حاضره وي نو او جمعې کې ورته ډېر تکلیف وي ځکه چې لمانځه سره بیا بعضې وخت کې لمونځ په لاره کې هم کوي. د روغتون بیا څنګه مسله ده ستاسو دلته؟ دلته موږ یو روغتون د کلینیک لرو مثال او یو ډاکټر لرو او نور د کلینیک موږ تعمیر نشته. کور کې دی دغه کلینیک دوا موا په کور کې ورکوي او امبولانس هم نشته چې زنانه شته د ولادت دپاره خو امبولانس نشته نو تګ راتګ ورته ډېر مشکل دی چې یاره چاته مریض پیدا شي یا کته وړي یا بل طرف ته انتقالوي نو مشکلات شته. که چیرې صحت عامې ریاست د خوا نه کلینیک منظور شي او آبادي ورته وشي نو دا خلک به مثال مشکلاتو نه خلاص شي. او دغه کوم ډاکټر چې دی دغه د دولت د خوا نه ده که شخصي دی؟ غالبا دا به د دولت د خوا نه وي ځکه چې معاش موسسه ورکوي که دولت ورکوي معاش ورکوي ولا. مطلب په کړنګل په 30 کلن نظام کې په کړنګل ډېر ظلم شوی دی خو موږ هم ورته چا توجه نه ده کړې. دا خو داسې ده چې موږ خو اسلامي امارت نه ډېر امیدونه او توقع شته ځکه چې دلته دغه 2 کارونه تیر دولت جمهوریت کوو موږ دپاره. یو دا دی چې امریکایانو جمهوریت والا وایي چې موږ درته ولسوالي جوړوو خو ولسوالي واخلئ خو مجاهدینو په مشوره او خلکو چې نه موږ ستاسو ولسوالي نه منو. او بل دا چې دا لاره جوړوله سړک پخه صحیح ډېر اساسي شکل باندې نو هغه مزاحمت خلکو هم وکړه ولسونه هم وکړه مجاهدینو هم وکړه
مجاهدینو په عوض کې دا وعده ورکړې چې اسلامي امارت الله پاک په افغانستان کې نافذ او حاکم کو نو موږ دغه دوه کارونه د لکوم د ولسوالي جوړو او منځوري برابر و هم د سړک جوړو خو دې سره مثال دا هدمه کوي او مرګرتیا ما کوي نو مشرانو ولسی مشرانو وسره مثال وسره مشوره دا و چې یاره د حکومت سره موږ تګ را تګ او ناسته پاسته نه کوو همدغه اسلامي امارت مجاهدین دې موږ بلبو کې اوس هم عریضیم کړي دي خو څه نتیجه اعلان نه ورکړې داسې به ویل کېدل چې تېر وخت کې چې دغه د امریکا او د ناټو کوم ځواکونه چې دي په ټول افغانستان کې اول ځل د کورنل نه ماتې خوړلې ده که نه څو کاله دلته تېر کړل او په څوم کال ووتل دلته تقریبا 4 کاله تېر کړل 2010 کې غالبا ووتل او ډېر تلفات یې ولیدل ځکه چې لارې بندې وي مجاهدینو ته یوه خبره هم صحیح وه چې سړک یې بند و اکمالات کېدل په هوا باندې هغوی مصارفات هم ډېر او بل دا تقریبا دلته هغوی ډېر زخمونه او مرګونه ولیدل 3 هلیکاپټر یې دلته د هغوی ویشتل شول دغسې مثال ډیر گاڑی د لارو کې بعضې کې اثرات شته او بعضې کې مثال دا وخت سره چا پرې نه خصل اثرات چې د هغوی هغه ټانکونه او هغه د منپاکۍ ماشینونه او ګاډي اوس هم دغه شوکنده خوړ کې پراته دي بعضې سامانونه نو ډېر تلفات یې ولیدل په 2006 کې راغلل او په 2015 کې او په 9 کې 10 کې ووتل او 10 اوایلو کې ووتل څومره شهیدان تاسو ورکړل په دغه تلور کلن دغه کې تقریبا موږ 3.5 شهیدان عمر کړي دي دلته دغسې مثال د هغوی ډېر ظلمونه وشو خو الله پاک مسلمانانو ته صبر هم ورکړه او سلام ورکړه ځکه چې حالات داسې اضطراري وو چې یو وخت کې اعلان وشو چې بهرني میلمانه دې ځای نه ځي بمباریږي دا وطن نو په کلیګل او کړنګل دره کې یو کس پاتې نه شو بغیر د ځایي خلکو نه نو بس دا یې راوه چې اوس به بمبار کېږي یا اوس به بمبار کېږي الله پاک امداد دا وشو چې هغسې بمبار ونه شو چې دا ټول کلي مثال پاستر کړی وي بمبار یې کړی وي نو بیا هم بمبارونه وشو وروسته دستجمع بمبارونه شوي دي دا د بره چیچل کې په کلي باندې بمبار وشو یو کور کې تقریبا په یو کلي کې 20 کسان شهیدان په یو ورځ باندې وشو او دغسې نور د هر کور نه چا 8 کسه او چا 10 کسه او چا 15 او چا 4 او یو دوه خو اکثر کورونه کې شهیدان شته مولوي صاحب که دا راته ووایي چې تا ویله چې تقریبا په 4 کاله کې دغه یا 15 کاله کې د امریکایانو دغه د ځای نه ختم شو علت څه چې په ټول افغانستان کې اول د ځای نه دی ماتې وخوړله اول خو د الله تعالی امداد و او بل دا چې د خلکو قرباني وه زندانونه یې تېر کړل شهیدان یې ورکړل زخمونه یې وګالل او بل دا چې دې خلکو سره زمونږ د ولسونو څه اړیکه نه لرله او نه تګ راتګ ورسره کوو ناسته پاسته وه الحمدلله په دې کلي کې د امریکایانو د پښتو جاسوس نه دی پیدا شوی چې هغوی دپاره یې کار کړی یا منډه یې کړې خبره یې کړې نو دغه وحدت او اسلامیت او قرباني او صبر د دې جوګه شو چې امریکایان دې ځای نه الله پاک وباسي مطلب دا ستاسو تړاو که امریکایانو سره به څوک کار کوي نو هغه به د کلي نه وباسو سم دغه مو ته ټاکلی و که څنګه نه دا داسې و چې اسلامي وجه هم وه او بل دا چې داسې امریکایانو موافق سړی دلته نه و او دلته مثال خلکو عار او شرم ګڼه چې هغوی سره څوک یا کیني یا پاڅي بغیر دغه مشرانو چې هغه مثال هغوی سره تګ راتګ و چې مثال د قوم او د ولسونو کومه خبره مشکل پیښېده هغه به تلل او نور خوا د څوک نه تلل د کلو باندې هغوی چاپې والی که همدغه صرف په خپل ځای کې راوتل به نه دې کلي کې یو عمومي چاپه ټول کلي تلاشي کړل غالبا دلته هر وخت کې به دوی چاپې وي چاپې چې به شوې نو بیا به هلیکاپټر راغوښتې چې دې کلو ته پورې وتل یا دې کلو ته به راتلل زموږ دې کلي سر ته بیزو نو دې کلي ته به کوزېدل د مجاهدینو او خلکو عام خلکو هم زیات داسې شپې نه شو کولی چې یاره نو چاپې ډېرې وي او تلاشیان هم وي خو دا زما کور تقریبا 4 کتې هغوی تلاشي کړی دی 4 کرتې د شپې یو کرتې ورځې 3 کرتې شپې عام تام د خلکو کورونه هم تلاشي شوي دي او بس ډېر ملګري به یې ونیول چا به مثال یو ورځ تېر چا به جمعه او چا مثال میاشت او بعضې باندې کلونه تېرول نو چاپې به ډېرې وي
مطلب چې ماښام به پرېوتې نو سهار دا فکر به نه کوو چې زه به سهار بېرته یا روغ راپاڅېږم یا به ژوندی راپاڅېږم. نو دا خو داسې و چې که د سپی به م وګرځېد او کشاره به وکړو چې یاره امریکایان دي نو ویره به م وه ځکه چې ظالمان وو که کور ته هم داسې ناوتی وې نو الله پاک ډېر امداد کړی دی چې مثال اوسه پورې داسې بېعزتیانې هم نه دي شوي بل ځایونه چې کوم شوي دي که نه هغه دلته نه دي شوي خو دغه چاپي او دا وي مطلب 4 کاله سخت ژوند و یاره 4 کاله داسې ژوند و چې هسې مثال د خوب لیده و تیر شو خاطرې چې کوم دي سختې شپې دا زنانه او ماشومان چې هغوی به اوله کې قوا راغلی نو لکه روسانو چې خلک تښتېدل که نه نو په دې ناونو باندې ټول خلک زنانه او ماشومان او دې پټو کې پراته وو الله پاک ورو ورو ارامي راوستله مجاهدین هم ورو ورو زړور کېدل داسې وخت راغی چې کوڅې یو سر ته به مجاهد و بل سر ته به امریکنی و خو یره ترخه ورسره نه وه نو نور سختې شپې وې مجاهدین به شپې دلته نه شو کولی تله به او مثال یو کلي نه بل کلي ته بل کلي نه بل کلي ته او د شپې به کله کله راتلل داسې به ویل کېدل چې په کړنګل کې ځوانان ماښام چې خلک راجمع شي ځوانان وایي چې زه په یو حجره کې بنډار کوم خو دلته به په کړنګل کې ځوانانو ویل چې ماښام زو جنګ کوم دا حقیقت دا حقیقت داسې وخت به و چې په جذبه او په شوق باندې به تلل او بانډار خو داسې دی چې هغه خو بله مسلې او د دوی بانډار همدغه جنګونه و تل او افتخار به مو او په ننګ باندې به یې جنګ کوو چې یاره دې کې اجر دی ثواب دی دنیایي عزت هم دی او اخروي عزت هم دی نو هلکان به اوس هغوی څوک مجاهدینو کې نه حسابوي ځکه چې اوس وایي 18 دی او 19 دی که نه هغه هلکان به چې 12 کلن به یا به 10 کلن یا به 14 کلن ایله زما یادي هلکان چې ایله به ټوپکې شوړی او هغوی به جنګ ته تلل جنګ به کوو اکثر کشره طبقې ډېر جنګ کړی دی مشران خو بیا هم ځانونه به هم ساتلی مطلب مشرانو خیر په طریقه باندې به کار کوو هوښیار هم بل دا چې مشران مطلوبه وو که نه هغه خو چې چېرته به لیدل نو ختمه به ورته لاس اچوو په دې کلونو کې تا ویله ډېرې چاپي مو وشول ډېر کسان هم پکې شهیدان شول ډېر په کوم ځای کې ډېر خفه شوی طبعا په هر مړي باندې خلک خفه کېږي خو بعضې پکې یو نیم داسې یو پېښه وشي چې انسان دا زړه د دنیا نه تور شي دا خفګان خو اوله کې هغه داسې زیاتې صدمې او داسې مصیبتونه موږ لیدلي نه او دغه 20 کسان چې په یو ورځ باندې شهیدان شو دا ډېره سخته خاطره وه بیا امریکایان څه په غرونو باندې راښکته شو لارې هم بندې وې تګ راتګ دې کلي ته بار ګاونډیانو نه شو کولی نو مار کنډهګل دا زموږ په ګاونډ کې دي سندرۍ باډیل د مثال ریچالام چپه دره خو دې ګاونډیانو به تګ راتګ نه شو کولی د امریکایان ځکه چې په غرونو کې امریکایان راښکته شو تلاشیانې شروع شوې نو هغه ډېره سخته ورځ وه چې دا لارې شړې وي او دغه جنازې او دا ډېره سخته ورځ وه دغه 20 نفر د یو کور نه که د ټول کلي نه دا محله وه دې کې ډېر یو بل و د کلي د ټول کلي د یو کور نه و بعضې کور 8 کسه و بعضې 2 کسه بعضې 3 کسه بعضې 1 کس 8 کسه په یو کور نه 8 کسان د یو کور شهیدان شوي نور نه غواړو چې د مولوي صاحب سره خبرې ډېرې شي او دغه ډېرې دردونکې قصې دي چې څومره پکې ورنوځي نو انسان ډېر درد دی نو مولوي صاحب ډېره زیاته مننه تشکر مننه الله حفاظت وکړه السلام علیکم
درنو لیدونکو نو هغه ځای ته رالو د کوم ځای نه چې د امریکا او د ناټو ځواکونو په ټول افغانستان کې په لومړي ځل ماتې وخوړله او ووتل. دلته را سره په همدغه ځای کې د کونړ د جنایي جرمونو مدیر مولوي صاحب هلال دی. نو مولوي صاحب ستړی مه شي. الله م قدر وکړه، هر کله راشئ، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مولوي صاحب په لنډه کې به د لیدونکو سره دا په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو او دغه خبره موږ دا چا چې نه دي لیدلي دغې ته خو یو صحنه ښکاري، خو دلته تاسو ډېرې سختې تېرې کړي دي، ډېر تکالیف هم تېر کړي دي. نو دغه ځای نه به د لیدونکو سره هم شریک کړو چې دلته په د کړنګل په خلکو څومره ظلمونه شوي دي، څومره سختې پې تېرې شوي دي او دغه خلک دې ځای کې په کومو ځایونو کې وو او څومره وخت یې تېر کړو بیا ووتل. بسم الله الصلاة والسلام علی رسول الله. دا کړنګل هغه دره ده چې د روسانو د دور نه نیولې. دلته د روسانو په وخت کې د درې په مظلومانو باندې ډېر ظلمونه هغې هم کړي وو. دا داسې یو قوم دی چې د تیر د روسانو په دور کې په دې دره کې یو کمونیست خلقیم نه و، ټول په عموم کې مجاهدین و دلته چې څوک اوسېدل. او په هغه وخت کې زه ډېر وړوکی وم، ایله په خپلو خپو تللی شوم. هغه وخت کې 11 عسکري روسانو دلته په اور باندې سوي وو. د هغه ظلمونو نه وروسته چې کله بیا امریکایانو وخت راغی چې افغانستان په اسلامي امارت باندې امریکایانو یرغل وکړه او په وحشت باندې چې دلته راننوتل، ابتدا کې کله کله به راتله په دې غرونو کې مختلفو ځایونو کې به جازونو کې به فوجیان به یې راښکته کړه، عملیات به یې کول. بالاخره دلته امریکایانو یو بیز راوړه، غټ بیز چې د کومه صحنه چې تاسو ته ښکاري دا نږدې دا ساحې اوس خو آبادیانې ټولې ختمې شوي دي، 95 نه چې 99% آبادي ختمه شوې. دلته یو غټ بیز و د امریکایانو او ګر چاپېر د 15 پورې د بیز نه پوستې تاوې د اردو او د پاس موړه کې یو وړوکی شان بیز نه بلکې پوسته وه 20 امریکایان پکې وو. هغه مخامخ پایه چې ښکاري د افغان پایه لګېدلې دغه ځای کې 350 امریکایانو بیز په دغه ځای باندې وو. دا مخامخ کله چې ښکاري د سړک په سر باندې 400 کسان د اردو والا بیز و، دلته صرف د امریکایي مشاورین پکې وو. هغې نه بره چې دا کومه ډیګۍ د اوبو ښکاري دغه ځای کې د امریکایانو یوه غټه پوسته وه چې دغه ځای نه یې دا ټول کړنګل به یې څاره. او د دې نه علاوه دغه ټولو ساحو کې دلته پوستې وې دا مخامخ چې ښکاري او دا مخامخ غرونه په هغه وخت کې په دې لارې دي بانډو ته، خو هېڅوک په دې لارو نه شو تللی. دا مخامخ صحنه ده د ځنګل چې ښکاري، دلته مرغۍ به هم نه شوه ګرځېدی. دا ټوله ورځ بمبارونه او توپونه او کروزونه او د جازونه مخامخ چې ښکاري. هلته بل د ترخې په نوم باندې ځای دی، هلته هم بیز و، یو 400-500 د امریکایانو یو غټ بیز هلته هم و. دلته امریکایانو چې کم وحشت وکړه په دې 4 کالو کې، هره ورځ کې 2 او 3 جنګونه، خو الحمدلله د دې علاقې متدین ولس ورته هېڅ قسم غاړه کې نه ښودله. هغې ورته زاریګانې کولې، کوشش یې کوو چې تاسو له موږ مکتب جوړو، مدرسه جوړو، جومات جوړو، سړکونه دله جوړو. خو خلکو په ډېر ایماندارۍ باندې مجاهدینو نه بلکې د دې علاقې مشرانو عوامو هم دا جواب ورکړه چې زموږ هېڅ شي ته ضرورت نشته دی د اسلام په مقابل کې. او دلته په خلکو باندې ډېر زیات ظلمونه شوي دي. داسې کور نشته چې هغه کور کې زخمی شهید یتیم نه وي. په ورځ کې به 2-3 جنګونه کېدل. اوس هم د هغه وخت اثرات اوس هم په دې کلو کې کانډرات اوس هم شته دی. نږدې نه به تاسو هغه وګورئ او د کیمرې په سترګه به دنیاوالو ته تاسو هم امریکایانو باندې به د هر ځای نه ډز وشو. دوی به ډایرک کورونه به یې شتل، عوام په پټو کې زنانه ماشومان په هېڅ شي صرفه نه ده کړې. تقریبا د داعش د فتنې پورې د دې محدودې ساحې کړنګل 20-25 کلي دي او 4-5 کلي بره کلیګل په نوم باندې مخامخ چې ښکاري دا کلیګل کورونه دي. خو د دې محدودې ساحې تقریبا 450 ته شهیدان رسېدلي دي. او بالاخره متدین ولس، غویر ولس، مجاهدینو سره د دومره ظلمونو چې څومره ظلمونه بمبارونه چې کول، هغومره د خلکو جذبات به نور هم لوړېدل. بالاخره امریکایان دې ته مجبوره شول چې کړنګل پرېږدي. دې ځای نه ابتدایي ځل و چې د کړنګل بیز یې پرېښوده، ماته یې وخوړله او په خپله اقرار وکړه
چې د کړنګل خلکو زمونږ غوښتنه ونه منله موږ چې څومره کوشش وکړو د سپینګیري نه نیولې د عوامو پورې زمونږ هیڅ قسم غوښتنې ته لبیک ونه ویله او ټول راسره په دښمنۍ کې وو په دې باندې امریکایانو په خپله اقرار کړی دی او بالاخره کړنګل یې پرېښود او دې ځای نه ووتل او په هغې باندې بیا تاسو ته پته ده فلمونه هم جوړ کړه بالکل مولوي صاحب دغه کې ما هم پوښتنه کوله هغې چې هغه کوم فلم جوړ کړی دی په هغې کې فکر کوم خپله بره ویلې ده او د دې ځای د خلکو د دغه صحنې زه په خپله شاهد یم دلته یو مجاهد نه زخمی شوی دی نه شهید شوی دی ابتدایي ځل و چې 2 څرخه جازې ویشته او 6 امریکایان چې په لابه باندې راغلي وو چې موږ دلته د مجاهدینو مرکزونه صحیح کوو په دغه بنیاد باندې په هغه سر کې د جاز نه ښکته کړه او مجاهدین ورپسې وختل زه په خپله په هغه ساحه کې زه موجود وم چې 6 کې یو شوړیاک طرف ته واوړي د هلته ګلاب په نوم باندې کس چې کور کې ورله پناه ورکړه او بیا یې امریکایان ته حواله کړه هغې نه علاوه هغه امریکایان یې مردار کړه یو جاز دلته ویشتل شو یو ویشته جنګي جاز و هغه په بابړو کې کېناسته داسې زیانمن شوی خو دلته ونه غورځېده او په دغه ساحه کې هیڅ یو قسم مجاهد له داسې معمولي د تندي نه وینه نه تلې مجاهدین ښه روغ جوړ واپس راله په 3 ورځ باندې بیا په چیچل باندې چې بمبار وکړه کورونه چې ویشتل په هغه بمبار کې 6 کسان شهیدان کړه څه یو 15 کسان د کورونو زنانه او ماشومان او نور تکړه مجاهدین شهیدان کړه په کورونو بمبار کې د هغې نه علاوه په دغه فلم کې چې امریکایانو څه کړي دي دا سوچه 100% دروغ دي هلته مجاهدین ته کم زیان تلفات هېڅ شی هم نه واورېدلې بیا د دې نه وروسته چې کله دا د امریکایانو وحشت او د هغې قوت چې الله رب العالمین مات کړه دې ځای نه چې ووتل څو کاله پس امریکایانو یهودو نصاراو سوچ وکړه چې په دې حربه کې موږ ناکام رالو بله پروسه یې د داعش په نوم باندې خلافت په نوم باندې پروسه یې راویستله نوم یې ورله ورکړه چې خلافت اسلامي په حقیقت کې سوچه وحشیانو خوارج وو هغې بیا په دې علاقه باندې یو کال د دې علاقې نه امارت مجاهدینو هجرت وکړه او کورونه یې ورله تالا کړه مالونه یې ورله تالا کړه چې کم ظلمونه هغه د کفنکش قصه هغې ته خلکو بیا دعاګانې کولې چې امریکایان خو لا ښه دا د هغې نه هم وحشیانو ډېر ظلمونه یې وکړه یو 8 میاشتې 6 میاشتې دلته داعشیانو بېرته واپس چې اسلامي امارت مجاهدین بېرته راننوتل او یو کاله پورې دلته هغې ډېر سخت وحشت وکړه چې د هغه وحشت د امریکایانو وحشت د دې وحشت ته نه رسېده بالاخره په ډېر میړانه باندې دلته خلکو قرباني ورکړه شهیدان یې ورکړه خوارج هم الله رب العالمین هم د دې کړنګل نه ذلیله کړه دلته چې ماته وخوړله بیا په ټول کونړ کې خوارج الله مات کړه مطلب مولوي صاحب چې هر څوک راځي نو هغه راځي کړنګل له بس چې رښتیا یقیني چې څوک هم را پیدا شوي دي زور یې دلته په کړنګل کې ازمایلی دی او خپل او پردي نه معلوم خو د بزرګانو په نوم باندې وحشیان رالل دلته چې کم وحشت وکړه په روژه کې کم وخت چې کړنګل دره د داعشانو په تسلط کې وه 15 کډې په روژه کې په یوه ورځ په ګاړو ته یې نه پرېښودلم داسې په دې سړک باندې پیدل چې کانډاګل کې موږ هغه وخت کې ټانټیل کې پاتې کېدو کانډاګل ته ووتل او هېڅ قسم امکانات هم نه و د خلکو سره خو سیوا د ایمان نه چې مضبوط ایمان پکې و حوصله یې ونه بایلله څه وخت پس الله مجاهدین بیرته کامیاب کړه او د سرونو پورې اسلامي امارت مجاهدین دا مخامخ صحنې چې ښکاري د نږدې ساحو پورې په دې موړو کې د عمار نه نیولې د بیرته عماره پورې په دې ساحو باندې ګر چاپېر داعشیان پراته او د کړنګل په دې کلو کې اسلامي امارت مجاهدینو خو لله الحمد ښه په پوره ایماندارۍ باندې مقابله یې وکړه 8 میاشتې خپل زور وازموه داعشیانو چې دنیا په ګوټ ګوټ کې چې کم ځای کې داعشیانو ټول رالل دلته خو الله رب العالمین ناکام کړه ځکه کافر له الله چې کله لږ عدالت پکې و ظلم یې نه کوو کافر له الله مخلت ورکوي خو ظالم له نه ورکوي الله رب العالمین داسې وشرمول ټولې دنیا ولیدل چې دا د چا پروسه وه او د چا طرف نه تربیه و او په مغه طرف باندې ټول لاړل چې کوم مشران حکومت ته تسلیم شول بالاخره چې کله الله رب العالمین
د افغانستان د پاکې خاورې واک اسلامي امارت مجاهدینو له ورکړ او دغه ټیم کې څه لاړل وتښتېد او څه راغلل تسلیم شول خو الله رب العالمین اخرنۍ کامیابي اسلامي امارت مجاهدینو له ورکړه او د دې داري غیورو مجاهدینو بلا مبالغه زه د دې علاقې سړی یم خو که زه بیخي افغانۍ هم نشم د دې علاقې د خلکو قرباني د زنانه او د ماشومان او د مجاهدینو او د غټانو او د وړو بلکې د سپینګیرو پورې کومه قرباني چې دې خلکو ورکړه دا د ایرېدو نه ده مولوي صاحب دغه کومه قرباني چې د دې د خلکو ورکړلې دا حقیقت چې که په افغانستان نشم ویلی خو ټوله نړۍ کې به چې د قرباني خلکو ته دی چې په کړنګل خلکو 4-5 کاله ډېره سخته تېره شوې ده امارت اسلامي د خلکو ته بیرته کوم داسې دغه کومک او مرسته او داسې دغې سره کلی دی چې د دې خلکو هغه وحشتونه هیر شي نو موږ د اسلامي امارت نه ډېر زیات مشکورې شکریه ادا کوو دا قرباني په دې نیت موږ نه ورکړی چې دلته به سهولتونه راځي او سړکونه به هسپتالونه به دې وخته پورې څه نه دي شوي تاسو په خپله مینئ خو موږ مطمئن د خپلو مشرانو نه موږ ښه توقع لرو امید دی چې د دې نه وروسته اوسه پورې اسلامي امارت نظام هم په خپلو خپو باندې لاس هم نه دی ولاړ امید شته دی موږ دلته عوامو ته هم دا قناعت ورکوو چې انشاءالله کوم کارونه چې د جمهوریت نه پاتې دي او ستاسو په زړه کې ارمان دی دا به اسلامي امارت د امیر المؤمنین حفظه الله د قیادت لاندې دا ټول کارونه به انشاءالله سرته رسیږي او موږ پرې مطمئن په مشرانو باندې انشاءالله دا به کوي د اوسه پورې خو ځکه څه نه دي شوي که زه درته ووایم چې دلته ډېر کارونه شوي دي او تاسو په خپله دې ساحې له راغلي یاستئ څه نه ښکاري سړکونه هم دغسې وران دي اسپتال هم آبادي نه لري او مکتبونه هم نشته دی خو زموږ اول د رب نه امید دی او بیا د اسلامي امارت د مشرانو نه زموږ ښه توقع ده موږ ورته په تمه چې انشاءالله زموږ مشران به دې علاقې له خدمت کوي او چې کله هم دلته والي صاحبان هم چې کله بدل شوي دي د کړنګل دوره یې خامخا کړې ده او اطمینان خلکو له ورکړی دی چې کړنګل د اولویت حق لري قرباني یې ورکړې ده او دا د چا نه پټه نه ده او ټولو ژمنې کړې دي او انشاءالله امید شته دی چې دا به سرته رسوي مولوي صاحب یو پوښتنه چې دلته چې کله د امریکایانو ځای او دلته د هغوی اوسېدل څومره چاپو کې د خپله برخه اخیستې ده الحمدلله دا ویل خو ما ته خپله مناسب هم نه ښکاري چې جهاد شروع شوی دی د ابتدا نه مې پکې په خپله په هر ځای کې برخه اخیستې ده دلته کړنګل په داخل کې نه چې دیوګل هم پروګرامونه له تلي بار بار او پیج دارې ته م اورېدلي او د څانګاره پورې ډېرو ځایونو له زه په خپله تللی یم عملا په پروګرامونو کې مې برخه اخیستې ده الله رب العالمین دي زمونږ او بلکې د ټولو مجاهدینو قربانیانې قبولې کړي که د الله په وړاندې اوس موږ کمزوري خلک دي د آخري زمانې مسلمانان د سلفو دا معمول و چې د جنګونو قصې به یې نه کولې چونکې موږ ډېر کمزوري د آخري زمانې او د میډیا زمانه ده باید چې دا قصې زه هم نه کړمه خو د دې نه کم زمونږ ورونه چې په بار ملکونو کې دي یا په اروپا کې یا کفري ملکونو کې یا په عربي هیوادونو کې کېدای شي د دې خبرو نه د هغوی په زړونو کې نور هم داسې جذبات را پیدا شي چې کوم ملکونه اسلامي ملکونه دي او د کافرو د تسلط لاندې دي د کافرو د ظلمونو لاندې شپې تېروي کېدای شي د هغوی دپاره د عبرت یوه ذریعه وګرځي مناسب یې نه وي چې د خپلې کاروایانې میډیا د وړاندې سړی د خپل ځان او یا د علاقې صفت وکړي چې د علاقې خلکو دومره قرباني ورکړې ده دام کړي درنو لیدونکو دا چې یو بل ورور مې تر څنګ دی دې سره هم خبرې کوو وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی الله دې اجر درکړي زما نوم محمد نبي دی د کړنګل اوسېدونکی یم د ډونګا د کلي یم ښه د ډونګا د کلي په دغه تیر شل کاله کې چې دا کم ظلمونه په افغانستان وشو بیا خاص کر دغه 4-5 کاله په کړنګل وشو څومره شهیدان هم ورکړل دي تاسو د خپل کوره وروره دلته خو شهیدان هم ډېر ورکړي دي امریکایانو په مقابله کې دلته امریکایانو خپل انتقام بې تاخصه دی چې ښځه باندې وس بر شوی دی ښځه ایشتلي دي د غواګانو پورې میشتلي دي خو خپله مونږ ډېر ماشومانو مدرسه کې هم سبق ویلی و هلته و چې زمونږ پلار شهید شو او یو بل تره مو کشر اغا هم شهید شو دواړه یو بل تره زوی هم هغه هم ورسره و هغه هم بچي ټول ماشومان دي او زه خو لږ مشر وم هغه نور زمونږ پلار لږ مشر و نور ترونه مې ډېر کشران و
ته مدرسه کې وې چې هغه شهیدان مدرسه کې و چې شهیدان شو چې یو میاشت 2 میاشت بعد چې رالو بیا 5-6 میاشتې بعد تقریبا بیا کورم بمبار شو. ته ملته مدرسه کې خبر شولې چې پلار دې شهید شوی؟ یو میاشت بعد خبر شولو چې پلارم شهید شوی دی. بیا چې رالو بیا کورم بمبار شوی و. جلال آباد ته ماشومان هم راړل، مور مې هم زخمي و، یو کشر ورور مې و هغې د سترګې هم وتله، اوس هم داسې یو سترګه باندې ما معیوب دی او رالو ډېر بد حالات و. بیا هغې نه وروسته یو څه وخت بعد چې کله کور ته رالې شهیدان یې ښخ کړي و چې کور ته رالو شهیدان ښخ کړي و 2-3 میاشتې شوې وي او زموږ کور هم بمبار شوی و او مور مې هم زخمي وه، یو ورور سترګه هم وتی وه او غواګانې بوزي مزي ټول هر څه منځه تللی وي. څومره کسانو سرپرستي در په غاړه ده اوس؟ یاره 5-6 کسانو پورې مونږ خپله کور کې یو او یو بل ترم دی کشر 4-5 بچي هغه هم دي ماشومان دي، یو بل تره دی بیا هغه یو کال 2 کاله بعد بیا هغه هم امریکایانو ډرون ویشتو ګاډي کې ویشتو، هغه هم شهید شو. هغې بچي هم دي ماشومان دي ټول زموږ په غاړه دي. 15 پورې کسان درته پاتې دي؟ 15 پورې ماشومان زموږ په غاړه دي او یتیمان هم دي، 2-3 کونډې لرو کور کې. ټول هر څه تا ته در په هر څه په ټول کورنۍ کې بس داسې ووایه چې ما نه مشر څوک نشته، هر څه ټول زموږ په غاړه دي. کله کله داسې ارمان کوې چې کاش هغه ژوندي وی نو ستا د اوږو بار به یې اخیستی؟ ارمان ولې نه کوو چې اوس ډېر زړه کې م راځي چې پلار م ژوندی وي او هغې به میغمه خوړلې او مونږ به ګټلې او هغې له به م ورکولې. زموږ پلار زموږ باره کې یو بوج به د هغې په سر وي. ولې نه بالکل. کله کله د هغې هدیرې ته وڅمځي؟ او خامخا ځو، اختر کې ځو داسې ښکاره کېږو کله نه کله. دې اختر کې نه وتلې خو نور داسې کله نه کله ځو. داسې زوړ نه اوې قبر هم نه دی ایستلی، زموږ پلارونه داسې هلته یو زوړ قبر دی هلته ښخ کړي وو، داسې سخت حالات وو. چا ورته داسې قبر هم نه شو ایستلی چې ښکاره ورځ باندې قبر وباسي او جنازه وکړي او ښخ کړي. شپې راوړل او شپې هلته زوړ قبرونه کې دواړه زما په حال داسې یو قبر کې ښخ کړي دي. دواړه ورونه یو قبر دواړه ورونه کې زما په حال داسې یو قبر کې ښخ کړي دي او هلته تللي وو څو پیره. څو ځل کال کې ورځي، میاشت کې ورځي، څونه وخت کې هدیرې ته ځي؟ داسې کال کې خامخا ورځو. او ته کار څه کوې؟ کار بس خپل غریبي کوو نو کور کلي کې دلته خو داسې ژوند شی نشته چې کاروبار داسې یو 2-3 بوزي او غواګانې ماګانې داسې ساتو او خپل چاره دی رزق دی الله پاک رسوي، څه مشکل نشته. د کور نه دې د مانه کله ډېره سختي راغلې ده چې یو وړه راوړه یا چې راوړو تا سره نه یو راوتی ډېر افسوس دې کلی؟ دا خو ولې نه داسې حالات خو ډېر راغلي دي، ولې چې هغه وخت سره موږ باندې ډېر سخت حالات راغلي، ولې چې پلار هم شهید شوی بیا هغې نه وروسته کور هم بمبار شو او ډېر غریبي هم او ډېر بد حالات هم وو. اوس خو به بېرته کوړنګل ته راغلی په کډه؟ اوس کوړنګل ته راغلی خپل کور کې ډېری و. هغه وخت په کوړنګل کې بار وتی نه و، خو داسې و چې ټول ولس را سره ووتل، بېرته کور یې هم راته جوړ کړو او بېرته ګزاره وکړو. مطلب د کلي خلکو د ملا در تړلې ده؟ کلي خلکو راته ملا تړلی و. بس دلته حاجي صاحب په نامه زړور خان حاجي زموږ کور یې بمباراوه، لږ یو څنډه پاتې وو، هلته کور کې زنانه او ماشومان وو. بیا انګریز ته ډېر داسې ګیرې ته ملا سجولی و چې وایي دوباره بیا بمباروه. هغې ورته ویلي وو چې الله خاطر وکړي چې هلته طالبان نشته، ټول زنانه او ماشومان دي، مه بمباروئ. او هغې په نتیجه کې هغه هم اوس پات شوی دی، خو هغې په وجه باندې الله پاک دوباره بمبار کړی نه و چې کوم زنانه ماشومان پاتې وو زخمیان وو، بېرته خلک ورغله او اجازه یې واخیستله ویستل. خپل هغه مدرسې د سر ته ورسوله که نیمه کې پاتې بس مدرسه داسې مشکلاتو د اقتصادي حالاتو د وجې نه مدرسه هم پاتې شوله، کور کې بیخي څوک نه وو او بس رالو ټکر ټوکه هم کوو نو. بس الله دې تاسو ته صبر درکړي او دا ژوند د هر قسم وخت پکې راځي. او من الله امتحان نه دی انشاءالله. اوس ښه راحت دی، امن دی، افغانستان دی، اسلامي امارت دی، ازاده مزدوري هم کولی شو، ځو کابل کې کوم بل ځای چې هر شي ته ځو، بس څوک راته څه نه وایي، امن په فضا کې ځو. ډېره مننه. جزاک الله.